قمندانه زوی راته بوته نجاتي زوی راته بوته دې ته وګوره دې بې شرفانو ته وګوره تاسو خو ویلي وو چې موږ راځو تاسو خو ویل چې زوی دې ژغورو زوی راته وتښتوه زوی مې هر څه دولت ته ویل د سازمان ټول ارشیف هغه سره و مه خفه کېږه کاکا نجاتي هغوی ته داسې نه پرېږدو ځانګړی نوم یې بېشک دی له سوریې نه راغلی یم زه اردشت یم په تا اوس پرېښته ایمان لرم 14 خویندې او وروڼه یو بې شرفه د ججې کار رازونه چاته افشا کوي حال ووایه حال ووایه بې شرفه ته ولې په خبره نه پوهېږې تا ته وایم لکه چې ته طاووس پرېښته یې ها کم عقله بې شرفه طاووس فرښته زموږ لپاره مقدسه ده ته نه پوهېږې دا ونیسه په یاد مې شو نازا قمندانې موږ د طاووس فرښتې بندګان یو ما هېر کړي ول طاووس فرښته دې موږ وبخي احمقه بس دلته زموږ مقدسه مشره له داسې رذیلانو سره مه پرتله کوه سمه ده نازا قمندانې ایسل که تېروتنه وشوه د قماندان د کوټې په څراغ کې مې ثبت کوونکی آلی ښې تېره اونۍ مې کېښوده به ترې یوه اونۍ نور هم کار کوي هغه روښانه کولی شي نازا څه شوه جلی هغې ته چا غږ وکړه او که نه اوس راځي قمندان صاحب د دې لپاره راغلم که ماته کوم امر وي ته اوس د کار په وخت کې راغلې وروسته بیا زه تا راغواړم اوس نو زر کوه لاړه شه دې ته وګوره قمندان صاحب تا ته پته مه دی نازا قمندانې سمه ده ته ختم شوې کردان کم ته د لیدو لپاره راځي د هغوی په مخ کې به ووژل شي په هر حال زموږ کار تا سره نه دی ختم شوی لږ وروسته بیرته راځم امر وکړه قمندان صاحب کام ته چې کوم خلک راځي زموږ سختګي امام به هغوی سره او له سرتېرو سره د جمعې لمونځ ادا کړي د جمعې لمونځ داسې چېرته کېدای شي قمندان صاحب ناشونې ده ولې موږ خو تېره ورځ د لمونځ کولو یو تمثیل ترسره که په یو ډول مو ځان ترې خلاص که داسې نه چې دا ځل څوک پر موږ شک وکړي خیر اعتراض مه کوه غوږ شه زموږ امام به په واز کې د نجاتي په اړه داسې اعلان وکړي چې هغه د دولت جاسوس دی چې غواړي د مسلمانانو او سازمان ترمنځ اړیکې خرابې کړي موږ هم د خلکو په مخ کې هغه خاین وژنو پوهه شوې پوهه شوم یعنی په یو غشي سره دوه ښکاره کېږي سمه ده فکر کې داسې څوک شته چې ترې امام جوړ کړو هو شته چکتار زموږ د امامانو ترمنځ چکتار هغه څوک دی چې ډېر خلک یې پیژني او ډېر باور پې کوي په اصل کې زرداشت دی خو د مسلمانانو د دین په ډېرو جزیاتو پوهیږي سمه ده سرداره جلیله کارونه ګډوډ شول خیره دی قمندان صاحب انشاءالله چې کومه ستونزه به نه وي جکټار په نوم یو کس دی د سازمان سختګي امام
ډنګ راکه ووایه نجاتي زمونږ خبرې چیرته وې حال ووایه حال ووایه تا له چا سره لاس یو کړی دی پرته له تا نه نور څوک عسکرو ته تسلیمېدل درته مې وویل حال ووایه حال ووایه حال ووایه ستا نور ملګري څوک دي حال ووایه عسکرو ته نور څوک تسلیمېدل سمه ده زر کوه تېر شه پیژن کارت تېر شه واخله حال ووایه درته مې وویل حال ووایه خلک را روان دي نازک قمندانې اورې اګیره ځواب راکه اورم قمندانې امر وکړه څوک چې راځي هغوی کنټرول کوي دا چې دا سړی هغوی ته تسلیمېده نو هغوی هرومرو هڅه کوي چې دلته دننه راشي که دا یوه تخته ووژنم دی تاسې دوام ورکوئ له سرتېرو سره مرسته وکئ سردوري مه کوئ پیژن کارتونه مو تیار کئ پیژن کارت سړی مشه سرتېریا کام ته مې خوراکي توکي او سرتېر لپاره مې ښه د زیتون غوړي راوړي زر کوئ دروازه خلاصه کړئ زر کوئ دا خو ستا د پلار فارم نه دی چې هر څوک وغواړي دننه شي موټر دې لټوو څنګه موټر یې وګوره سرتېریا ودرېږه ملګريه ودرېږه یوه شېبه لږ صبر وکړه ما ته وګوره ته څومره شله انسان یې که قمندان ستا د دې کار نه خبر شي تا هرومرو ادامه وي هرومرو ادامه وي ته د مخلوط کچې ودې ګورم دې کې څه دي ها ګوره ملګريه ته څومره کم عقل یې زه دا خبرې چاته کوم زه خپله شخصا زه خپله د ډېر لرې ځای نه راغلی یم دا خپله یو لوی کار دی داسې قیمتي د زیتونو غوړ څوک سرتېرو ته راوړي زه تا ته یو څه وایم قمندانه په رښتیا چې تاسې به د زیتون له غوړی نه خوند واخلئ ته د زیتونو د غوړ په قدر نه پوهېږې ته دې ولې مخ نه راښکاره کوې ودرېږه لکه چې اوه نه دا لرې که تاسې به ما څه کوئ تاسې لیونیان شوی یې ته کومه لوبه کوې مخ دې لوڅ که هغه زه اوس د لاړو تباه شو یم تا څه وویل سرتېریا د بیلرونو سر لوڅ کم کېدای شي دننه پکې بمونه وي ښاغليه مخ دې لوڅ که یوه شېبه ګوره ته زما خبره نه اورې ما خو درته وویل چې زه له لرې ځای نه راغلی یم صبر وکئ تاسې څه کوئ دا تاسې څه کوئ ملګرو ما تر اوسه کوم غلط کار کړی په هوش راشي سرتېرو ګناه لري وبال لري څه وشول ملا صاحب دا شیان ما خپله راغوښتي دي سرتېریا وګوره ته په رښتیا چې ته دا غټ پټ ملا یعنې مسلمانانو دلته غټ پټ ملا په جاسوسۍ تورنوي تاسو شهیدان اوسئ سمه ده ته هم موټر نه ښکته شه سمه ده ملا صاحب مه غوسه کېږه دې سړي خپل مخ پټ کړی ځکه مې پې شک راغی یعنې نه مې پرېښوده د کم عقل ته وګوره لږ پاتې و چې زموږ ټول کار خراب کړی و دوی مې نه پرېښودل خبرې ته یې وګوره هغه نه پرېښوده دومره اسانه خبره ده کم عقله موږ تا ته هسې کدوانه ښکارو کم عقله ته نفره زه د ملا صاحب خدمتګار یم په ګناه کې ځان مخته کوه سمه ده ملا صاحب نه پته مه کوو زر کوئ دا راښکته کوئ زر کوئ اتلانو ښکته کوئ هله زر کوئ مه ودرېږئ دا راښکته کوئ ته هم ښکته که که نه موږ د نوکران یو
داسې خبرې مه کوه ګرانه زمریه داسې خبرې څوک نه کوي ګناه لري ګناه داسې مه وایه هغه شیان راښکته کوي ډېر ثواب لري زر کوئ سمه ده ملا صاحب سمه ده زر کوئ همداسې دا ښکته کوئ زر کوئ ښکته کوئ تکړه شئ پام کوئ خو همداسې آفرین په کراره زر کوئ ګوره پام کوه همداسې آفرین اسې نه لاړ شئ حال وایه چکتارا هغه دی اصلي خر اوس راغی زر کوه ډاکټره پټ شه مهرباني وکړه قومندان صاحب مهرباني وکړه د دولت یو خاین جاسوس مو نیولی د سازمان ارشیف اغلا کړی د جمعې د لمانځه نه وروسته یې اعدامه و هغه د حال ده دی سمه ده قومندان صاحب زه یو ځل ګورم لرې شئ زه یې وګورم لرې شئ پرته له شکنجې نه غواړم یو ځل یې وګورم خدای دې ستا ګناوې وبخي ته څه وایې سړیه غلی شي خبرې مه کوه موږ ته له دې ځای نه باسو خو ایسل زما ماشوم هغه به څنګه شي پرته له هغې نه زه نه ځم هغه څوک ده یوازې ستا د ویستلو امر شوی ایسل هم زما سره یو ځای تسلیمېده خو تاسې ناوخته کړه که ایسل دلته پرېږدم هغه او د هغې ماشوم دواړه وژني پرته له هغې نه زه نه ځم خبر اوسه ګوره زمریه ته موږ ته کار مو پیدا وګوره هغه امیندواره ده که دلته یې پرېږدم هغه وژني وګوره هلته ده دوانې شاته ده سمه ده قومندان صاحب زه یې حلوم خلاص شو سرتیریه دا هم ویسو ښاغلیه نه انا دې سره کار مه لرئ دا هلته نه وړل کېږي همدلته پاتې کېږي دلته راشئ دلته وګورئ دلته څه دي وګورئ دلته څه دي دلته ډېر ښه کیفیت لرونکي او خوندور پیرکي دي تاسو ته څه وایم زه دا پیرکي تاسو ته درکوم زه ستاسې پر ځای پیره کوم اندېښنه مه کوه زه یې ویې خورئ ځئ ژوندی اوسې ځئ لاړ شئ ځئ کمکرانو ګوره ملګريه هغه دې پیدا کوم که نه پیدا مې که خو یوه ستونزه ده څه وشول شاهین کوز نجاتي له یوې ترهګرې سره اړیکې لري هغه اوس امیندواره ده په کلي کې هغه هم تسلیمېدله اوس دلته ده نجاتي پرته له هغې نه نه ځي زمریه نور څوک یې دلته نه پېژنې نور خپل او خپلوانې دلته نشته دې کار ته وګوره فقط موږ راغلي یو چې ټول کمپ بوځو سمه ده خبره موږ ده وای هغه موږ ژغورو امره په ځکه قومندانو زر کوئ خپل کار وکئ هغوی را روان دي زر کوئ نو څه خبره ده قومندان صاحب خلک یې راټول کړي نجاتي بیایي لیدو ته د کسان راغلي دي رانږدې شئ دا ښه وګورئ دولت دا زموږ منځ کې ځای پر ځای کړی و دولت غواړي چې د داسې کسانو په توګه زموږ او ستاسې ترمنځ دښمني رامنځته کړي دې خاین ته وګورئ تاسې به دا لیدلی وي دا جاسوس دی جاسوس د دولت لخوا زموږ په سازمان کې ځای پر ځای شوی تر څو ښکاره کړي چې د سازمان د مسلمانانو په خلاف فعالیت کوي مسلمانان ځوروي او که نه ځوروي وګورئ تاسې دا پیژنئ دا دروغ دی دا تهمت دی دا جاسوس موږ هغه وخت ونیوه چې د سازمان په نوم یې کردي مسلمانانو ته شکنجه ورکوله د همدې له امله د ججکا د محکمې لخوا پرېکړه وشوه چې دا باید د خلکو په وړاندې په شکنجه کولو ووژل شي غلی شئ ارامه اوسئ په دې پوه شئ چې سازمان د مسلمانانو په خلاف نه دی موږ هم مسلمانان یو دا دروغ دی دا ټول دروغ دی
دا ښځه هم داسې ښکاري چې دا ښځه هم د جاسوس میرمنه وي او پرته له نکاح ورسره اړیکې لري. دا د دین نه سرغړونه ده. دروغ دي. په کم کې پرته زموږ نه نو ټول یو بل سره نه مشروع اړیکې لري. پرته له نکاح یو بل سره ژوند کوي. قومندانان ټولو نجونو ته سترګې پټوي. سازمان د اسلام دښمن دی. په کم کې لمونځ کول روژه نیول منع دي. څوک چې لمونځ کوي روژه نیسي هغه وژني. خوشې مې کوي. خوشې مې کوي. خوشې مې کوي. خوشې مې کوي. دا چې سازمان د اسلام په خلاف نه دی ثبوت یې دلته دی. امام چکتار خام ته د دې لپاره راغلی چې خلکو ته د جمعې د لمونځ جامه ورکړي. د امام چکتار د خطبې نه وروسته دا خاین به ووژل شي. څه وشول ګرانې جلۍ؟ د نجاتي مېرمنې ونیولی ښاغله سونګره. جلیله کار خراب شو وځو. شاوخوا ته څوک نشته. دې خوا تېره شه. اوه سړیا زړه مې پتنګ شوی و. د جمعې لمونځ په فایل کې وخت نشته. هغه ښځه پیدا کوي او بمونه ځای پر ځای کوي. دواړه اخلو له دې ځای نه زر وځو ډاکټره. سمه ده ښاغلی جلیله زر کوه راځئ چې ځو. زر کوه راځه. زر کوه زر کوه. ته ورته وګوره زلال بیچاره حیرانه ناست دی. هو افسوس دی بیچاره ډېر غلی ناست دی. د هلک هم ستا غوندې سرزوری دی. دا ته څه وایې خورجانې؟ هی غلی شئ. خیر دی دننه به یې بوځو زلال. په کراره ورسره خبرې کوو. ګورو چې رښتیا وایي که دروغ. سمه ده بو به یې ځو. راځه پاڅېږه. راځه. خوړو ته څه اړتیا ده؟ په سر یې ووهه. خپله رښتیا وایي. څه چې رښتیا دي هغه به وایي. یو ځل یې خېټه مړه شي بیا وروسته. ښه ده ښه ده خو ډېر وخت ورته مه ورکوه. حال پې وایو لیږ وي. وخوره. زر کوه ناز مه کوه وخوره. پلار دې په دنده کې دی. ته څنګه پوهېږې چې ډاکټر ستا پلار دی؟ تاسو ولې په ما باور نه کوئ؟ هغه زما پلار دی. داود قد د خاورې شه ډاکټره. خدای دې ټوټې ټوټې کا. خدای دې سزا درکړي. اوه خدایه بیا مې غوږ بند شوی. څه به وشي ګرانې جلۍ؟ په دې معنا چې زلال ورېنداره دی بیا له ما سره جنګ کوي. سمه ده راځه چې ځو د نجاتي مېرمنه پیدا کړو که نه نو مخکې له ژغورلو نه به ووژل شي. الله اکبر. الله اکبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط مونږ وبخښه ته اوس المستقيم پرېږدي. صراط الذين بس داسې أنعمت داسې نه کېږي. عليهم ژمنه غير کوم. المغضوب عليهم ولا حسینم زه په لمونځ نه الضالين قل هو پوهېږم. الله دا أحد زړه الله تنګونکی کار الصمد دی. لم يلد ولم يولد ولم زړه يكن مې له بیخي په كفوا تنګ شو. أحد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله هغوی ته وګوره أكبر قمندان صاحب په ښکاره ډول په لمونځ کولو ملانډې وهي. بله دا چې خلک هم غولوي. الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. خدای دې قبول کړي. اوس خلکو ته واز وکړه ملا صاحب. د څه شي واز؟ د جمعې واز. څوک چې واز کوي د لمانځه نه یې مخکې کوي اوس ګناه لري. مونږ په دې څه پوهېږو، په دې ته پوهېږې. واخله په واز کې خلکو ته ووایه دولت ملامت کا، وروسته بیا اسلام بدنام کا، خلک زر د شي دین ته وهڅوه. سمه زر ده کوه. اندېښنه مه کوه قمندان صاحب. ای خلکو امام چکتر واز کوي، اخه غوږ شئ. خپلو منځو کې خبرې مه کوئ. رانږدې شئ رانږدې شئ دا څه ملګرو. ډول کار دی؟ ښکاره ده چې خلک د دولت پر ضد راپاڅوي. شاهین چې مړم شي دا کار نه کوي، کار مخ په خرابېدو دی. که زموږ شاهین افشا شي نو دا کار به ډېر خراب شي. تر څو چې موږ د نجاتي میرمنه نوي پیدا کړی حرکت نشو پیلولی جلیله. هغه وایي چې پرته له میرمنې مې نه ځم. دا ولې خبرې نه کوي؟ خبرې وکړه امامه. ښه غوږ شئ ای مسلمانانو. د اسلام د کلمې ریښه عربي ده چې د اسلام معنا خدای ته تسلیمیدل دي، سوله ده. اسلام د سولې او مینې دین دی. څوک چې په خدای باور لري د هغه مینه او زړه سوی خپل تګلاره ګرځوي. زما مسلمانانو ورونو، حقیقي مسلمان خپله کورنۍ، خپل هیواد، خپل دولت، خپل بیرغ سره مینه لري. د هیچا آل و مال ته سترګې نه پټوي. هیڅ کلام بې ګناه څوک نه وژني. دا نشه څه وایي؟ واز ته باید غوږ ونیول شي نازا قمندانې. د عبادت په وخت کې خبرې کول لویه ګناه ده. شاهین خپل صداقت او ایمانداري ښکاره کول پیل کړل. ښه کار نه کوي. زموږ دنده دا نه ده چې خلکو ته واز او نصیحت وکړو. نجاتي اخلو له دې ځای نه ځو، خو داسې ښکاري چې شاهین دا خبره هیره کړې. ګورو چې پایله به یې څه کېږي. مسلمانان حرام نه خوري، په هیله او خیانت کولو نه پوهیږي. د فتنې د رامنځته کولو نه ډډه کوي. خو دې خاوره کې فتنه کوونکي کسان هم شته. کردان یعنې تاسې زموږ منځ کې بد انسانان هم شته. هم داسې ده ملا صاحب. رښتیا وایي. مننه، آرامه اوسئ. احمقه. د هېواد د ویشلو لپاره ورور سره جنګ اچوي، قتل هم ترسره کوي. ښځې ماشومان چې مخې ته راشي وژني. ستاسې ماشومان چې کومو ښوونځیو کې درس وایي هغه سوځوي ښوونکي وژني. دا ډول خلک ظالمان دي. دا خو د سازمان امام و. داسې ښکاري چې د سازمان امام نه ده، د دولت امام دی. بې شرفه. تاسې زما دا خبره مه هېروئ. رزیله وژل کېږي. صبر مه بې عقله کېږه. که ته د خلکو په مخ کې امام وژنې خلک به څه وایي؟ لیونی یې، صبر وکړه. خو هغه مونږ ختموي. تاسو مسلمانان یئ، په دې لوبه سره مه غولېږئ. آفرین شاهینه. موږ ویل چې نجاتي ژغورو، اوس باید شاهین هم وژغورو. نور نو هرومرو شاهین نیسي. ته لاړه شه ایسل راوله. چیرته لاړل جلیله؟ قمندان صاحب باید شاهین ته ګواښ وکړو.
تاسو دلته څه کوئ؟ تاسې څوک یئ؟ تاسو څوک یې ووایئ؟ او دلته هم نشته. هغه چیرته ده؟ سمه ده ومیلیده. سمه ده غلی شه. مه ډارېږه مه ډارېږه. موږ ستا ژغورلو لپاره راغلي یو. هغه په کوم سوري کې ده؟ لاړو ته ماشو نازاره ځله را روانه ده. ځان پټ کړه. هغه دلته ده نازا قومندانې. لاړ شئ رایونئ. خوشي مې کوي خوشي مې کوي خوشي مې کوي. مخکې شه خوشي کوي ما چېرته بیایئ. خوشي کوي مخکې شه مخکې شه. هغه چېرته بنده و خدایه. ومې وژنه. زه له امام سره خیانت نشم کولی. واخله وګوره موږ څوک راوستله. ستا مېرمنه. ایسل خوشي کوي. څه مې چې درته وویل هغه به کوې. که نه د نامشروع اړیکو په پلمه دې ماشوم او خاینه مېرمنه دې وژنه. مه کوه داسې مه کوئ. نه داسې مه کوئ. داسې مه کوئ. پوه شوې بې شرفه. که داسې نه کوې چې ویې ولم. موږ هغه مېرمن اخیستله چې نازاره ځینه را پیدا شوه. هغې بې شرفې هغه واخیسته. دا ښه ونه شول. اوس نو مېرمن او نجاتي دواړه یې نیولې. کار بیخي خراب شو. دا رزیلان کوم خیانت پسې ګرځي قومندان صاحب؟ همداسې ښکاري. نجاتي او مېرمنه یې د شاهین په وړاندې خبرو کولو ته مجبوروي. سازمان کردان غولوي. څوک چې په دې خبرو باور کوي او هغوی پسې ځي د هغوی عاقبت به ښه نه وي. دروغ. امام دروغ وایي. په دې امام باور مه کوئ. دا امام سختګي دی. د دولت لخوا لېږل شوی یو جاسوس دی. نجاتي داسې مه کوه. غلی شه. الله الله څه خبره ده؟ رزیلانو د دې کار پایله خرابه ده. که د پایلې په اړه یې ما فکر نه کوو اوس به دلته نه وم. بله دا چې بله چاره نشته جلیله. نجاتي هغه ښځه او شاهین اخلو له دې ځای نه ځو. دولت دا د دې لپاره رالېږلی چې د سازمان او د خلکو ترمنځ اړیکې خرابې کړي. نجاتي دا سختګي ما ونیسئ. ماشه د شاهین حالات ډېر خراب دی. څه وکړو ماشه؟ قومندان صاحب دوی هغه هلک وژني. صبر وکړئ. درته وایم صبر وکړئ. صبر وکړئ. ارام اوسئ. مشر ته یې نه وینې؟ قومندان صاحب موږ څه ته په تمه کېږو. دا بې شرفان باید ووژنو. کومه دنده له شاهین نه ډېره مهمه ده قومندان صاحب. جلیله زموږ دنده ښه معلومه ده. نجاتي او د هغه مېرمنه باید له دې ځای نه وباسو. خو شاهین قومندان صاحب ها شاهین مړ کېږي قومندان صاحب. د شاهین حالات بیخي خراب دی. یو څه باید وکړو. شاته لاړ شه. موږ عسکر یو. په دې سیمه کې موږ د شاهین غوندې زرګونه شهیدان ورکړي. پوه شوې؟ کیدای شي شاهین هم شهید شي. خو د نجاتي په اظهاراتو سره کیدای شي د څو عسکرو د شهیدېدلو، د څو کورنیو د ټوټه کېدلو، د څو بې ګناه کسانو د مړه کېدلو مخه ونیول شي. نجاتي او د هغه ښځه باید وژغورو. سمه ده پوه شوئ؟ که اړتیا شوه زموږ له ډلې نه یو کس شهیدېدلی هم شي. تاسې څه فکر کړی؟ دا د ماشومانو لوبه ده. اوس نو ارام اوسئ.
اصله ته هم آرامه اوسه خو اندېښنه مه کوئ شاهین هم دې رذیلانو ته نه پرېږدو یا ټول یو ځای مړه کېږو یا ټول یو ځای له دې ځایه وځو بس ده نور زرکوي بوی ځئ امامه ته څه ډول سړی وختې لږ پاتې و چې موږ ته د مصیبت پیدا کړی وای ته د چا خواته یې ها بې شرفه ها هغه راکه ته د دولت جاسوسي ها بس دی صبر وکړه دا درې واړه یو ځای وژنو لومړی باید هغو خلکو ته پام وکړو زړونه یې لاسته راوړو وروسته به دا خبره حل کړو سمه ده خو دا زه د طاووس پرښتې په نوم وژنم قمندان صاحب داسې دې ولې وکړل احسن او د هغې په غېټه کې چې کوم ماشوم دی اوس هم وژل کېږي نجاتي مه ډارېږئ زه یوازې نه یم هغوی مو ژغوري بې شرفه بیا څه وشول ما هغه بې شرف هر څومره چې وواهه هېڅ یې مو نه ویل زه هغه بې شرف پېژنم ودرېږه نازا وای 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 ته یې ها زه پوهېدم دا څوک دی د سنګوریانو له ډلې نه دی بې شرفه نښان ویشتونکی شاهین دی بې شرفه ته یې دا ووژنئ ویې وژنئ صبر وکئ هغوی دلته دي که نه ډله دلته ده که نه ښکاره ده چې هغوی دلته دي د نجاتي د اخیستلو لپاره دلته دي که نه کلي کې مو ونه شو اخیستلی دلته ورپسې راغلی ټول ځایونه ولټوئ صبر وکئ هر څنګه چې وي هغوی خپل ځانونه راښکاره کوي هغه هم په خپله خوښه همداسې نه ده جلیله دا ځای وشو قمندان صاحب زر کوه قمرۍ څه دې وکړم وشو شاهین لومړی نجاتي او د هغه مېرمنه له هغه نه وروسته شاهین ژغورو دوی څه کوي قمندان صاحب حالا زر کوئ
ډاکټره دا څه دی؟ مشه دا هغه دی د زردشتي دین مراسم دی. د مراسمو پر مهال یو کس قرباني کوي. شاهینه غږ یې وته مشه غږ یې وته خبرې وکړې یو څه خو تاسې هم ووایې که نه. دا غږ نه دی ډاکټره دا غږ نه دی بې وزلې ده بېچارګي ده. شاهین ژغور اصلې په دې خبره ته باید باور وکړې. سمه ده سمه ده سمه ده وروره. ټول ځانو ته موضوع ونیسئ. پردی هر څوک چې دلته رانږدې شو ویې ولئ. سمه ده تاسې دواړه نښه نیشتونکي راولئ. زر کوئ خواره شئ. ځانونه ځای پر ځای کړي. دا شاهین دی قمندان صاحب. پام کوه چې ونه شاړې عسکرې. په دې ډله کې هېڅوک باید ونه شاړي تر څو چې ما امر نه وي کړی بې ځایه حرکت ونه کوئ. مشه شاهین سوځوي. قمندان صاحب موږ څه ته په تمه کېږو. هغوی پوهېږي چې موږ دلته یو. هغه ځناور پوهېږي ځکه هرې خواته یې ځانونه ځای پر ځای کړل. زر کوئ مه ودرېږئ. هغه نجاتي او مېرمنه یې واخلئ. زر کوئ ډاکټره. میدان ته راووځئ بلایانو زر کوئ راووځئ. تاسې ټول وژنم بې شرفانو تاسې ټول وژنم د طاووس پرښتې د سترګو په وړاندې. راځه دلته نشته چېرته دی راځه. قمندان صاحب هلته پیرهداران دي کېنه شي چې هلته وي. زر کوه ځه مخکې شه. میدان ته راووځئ راووځئ. قمندان صاحب که اجازه راکوئ او که نه راکوئ زه ځمه. جالینا زه نه پرېږدم چې د سترګو په وړاندې مې ورور وسوځېږي. جالینا زمری ته په ما باور نه کوې ها. درته وایم صبر وکړه صبر وکړه. له مانه لرې شه سپږنه کمه کړه ډېر دروند و زما پښه یې ژوبله کړه. اخ لاس مې دننه لاړه شه. دا دی دلته دی. دغه خپرونه د خالد لمر سوداګریز شرکت لخوا وړاندې شوه. هواوی په نړۍ کې د موبایل درېیمه لویه کمپنۍ. بسم الله الرحمن الرحیم. مسکو له طالبانو سره د داعش پر وړاندې په مقابله کې اړیکې نیولې دي.
د لومړي ځل لپاره یو روسي ډیپلوماټ د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي ضمیر کابلوف ومنله چې دوی د طالبانو سره اړیکې نیولې دي او د طالبانو سره د معاملاتو د تبادلې لپاره ارتباطي شبکې جوړې کړې دي. موخه او هدف یې د داعش پر وړاندې مبارزه ده. ده وویل چې د داعش پر خلاف جګړه کې د دوی او د طالبانو ګټې سره ورته دي، نو ځکه دوی او طالبان سره په اړیکه کې دي. هغه څه چې واقعا افغان حکومت یې اندېښمن کړی، د ملي دفاع وزارت وایي چې احیانا روسیه واقعا غواړي د داعش پر وړاندې مبارزه وکړي، نو کله اراده ده چې د افغان حکومت سره په ګډه د ټولو ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه کې همکاري وکړي او دا یو ښه رسمي ادرس دی. همدارنګه پخوا هم چې کله دغه اوازې پورته شوې ول، نو افغان حکومت دا د خپل ملي حاکمیت نقض ګڼلی و. اوس چې روسیه تازه په تازه وروسته د ډاکټر نجیب